دغه هغه به مو وکړو پوټینګ صحیح ده. څنګه کولی شئ تاسو ایټپس کې یو پوټینګ جوړ کړئ بیا هغه ته یوسئ در سره سیب ته در سره یوسئ. راځو ځانګړی تعداد جوړو د هر کالم لاندې صحیح ده. لاندې راغلم د کالم لپاره دلته به راسئ دغه به راواخلئ صحیح ده. دغه سلب به راواخلئ ده. اوس ځانګړي تعداد لپاره د دې جوړولو لپاره مخکې له مخکې نه راسئ یو هغه ورته وټاکئ یا سیکشن ورته ډیفاین کړئ د خپله د سلب لپاره د تعداد سلب لپاره لاندې چې دا کانکریټ به راواخلو دې ته به ورته ووایم ایف به ورته وایم صحیح ده. ایف او ټي به ورته وایم صحیح ده یا آی ان جي به ورته وایم پوټینګ. ها ممبرین ورک ورته دا به لږ ډېر ورکړو په انچ کې نه په انچ کې دی دلته به ورکړو 10 سانتي بس دی که نه 10 سانتي نه تعداد نه دا ار سی سی دی 10 سانتي پنډوالی دی پنډوالی دی نه 2 متره دومره ورنه کوي دا پنډوالی دی ورکړو. اوس آباد ورکړو آباد به ورکړو 2 په 2 کې به ورکړو صحیح ده 2 په 2 کې بس دی که نه سادات صاحب سادات صاحب ډېر خو نه ایستلی ما نن ټوله ورځ او 2 په زه صحیح ده یو بل سره نه هغه کوي زه سم دی 2 په 2 کې ټول در کالم لاندې به جوړ کړي صحیح ده. نور دا موږ تیار ټمپلیټ راخیستی و نور کمبینیشن هر شی موږ سره جوړ شوي دی یوازې انالیسیس به یې رن کړو. لوډ کمبینیشن څه لوډ کمبینیشن به وګورو چې نه دی جوړ شوي که نه ډیفالټ خپله به زه ورته وبه وایم چې کانکریټ فریم ډیزاین اوس خو به جوړ شوي که اوس هم نه دی جوړ شوي صحیح څه اوس موږ سره کمبینیشن یې شته نور بس هر شی موږ سره سم دی صحیح ده. او رن یې کوي انالیسیس دا به ځان سره وساتو دې ته به ووایو یو نوم به ورکړو صحیح ده پراجکټ به ورکړو برېښنا هم راغله که نه پراجکټ څنګه پراجکټ ښه لومړی توری هغه دی بس هر څنګه وي نوم ورته ورکوه د دې پایې او د سلب ټول لوډونه په دې باندې خپله اوس دلته سې دا دغه دلته مو چې انالیسیس رن کړي که نه د دې کالم نه چې څومره لوډ راځي دلته هغه ټول به دلته راځي مونږ یوازې دغه ماډل چې ده دغه تعدادونه سیف ته وړو خاص نور داسې کار نه راسره کوي دغه اوس هېڅ اغېزه نه لري په دغه هغه باندې په دې کالم باندې ځکه دا کالم ځان ته لاندې هغه لري یوه اتکا لري دلته ګورئ دا اتکا دا اوس هېڅ اغېزه نه لري له موږ سره صحیح ده. اوس تاسو کولی شئ مومنټونه وګورئ ریاکشن یې وګورئ نور بلد یې ورسره صحیح ده سپورټ یې ګورو ورسره سپورټ یې وګورئ د دې کمبینیشن له امله به یې وګورئ دا کمبینیشن وګورئ دا سپورټونه هر شی ټول درته ښیي دا به یوسو سیف ته به یوسو صحیح ده ایکسپورټ سیو ماډل دې ته به یوسو صحیح ده بیز به یوسئ ایکسپورټ لوډس اینډ لوډس فرام له پاسه نه چې څومره لوډونه دي او دلته هماغه هغه در سره وټاکئ چې کومې کمبینیشن یې ته غواړې ځان سره لوډ ټایپونه کوم غواړې چې ځان سره یوسئ. ښه دا به چیرې ځان سره وساتو دې کې به یې وساتو صحیح دې کې خو بیخي ګڼه ګوڼه ده زه خبره ښه نه ده هغه یې بدل کړم صحیح ده هلته به موږ سره تللی یو هغه هم ډېر رانه لرې ده کمپیوټر غږ به سم راځي ښه اوس راځو دغه خپل ماډل موږ ځان سره خلاصوو امپورټ کوئ امپورټ څه دا دی که نه دا به ګوره راغی موږ سره چې کله دا راغی ورته وایه هغه لوډونه چې تا راوړي وه هغه ورته وښایه چې در سره راغلي دي که نه شو لوډس دی دا یو لوډ شو ویلي شو لوډینګ ویلي اوس وګوره ټول در سره راغلي دلته ګورئ ټول مومنټونه در سره راغلي هماغه اشیا در سره راغلي صحیح ده. اوس راځئ دا کلیر ډسپلی که چې داسې یوازې درته وبرېښي دغسې چې پاک درته ښکاره شي
راسه ډیزاین سټریپ ورته وټاکه ای لیر هر عنصر ګوره ته ډیزاین او سټریپ که موږ ډیزاین سټریپ ورکو بیا دلته هم راته جوړوي نو موږ دې نه تېرېږو موږ خپله یې ډرا کوو ورته ډیزاین سټریپ صحیح ده موږ 2 متره دا ورکړی و که نه یو داسې به ورکړو ډیزاین سټریپ خپله ورته ډرا کوو کالم سټریپ ده او دلته په پوټ دی که نه 2 متره موږ دغه 2 په 2 کې ورکړی و که نه یو متر باید موږ هغه ورته ورکړو اوس یې ګورو صحیح ده 1 متر په دې باندې پوهېږئ چې دا څه شی ده په سټارټ او اینډ کې زه یو متر ورته ما اندازه ورکړه کالم سټریپ ده او ای لیر ده دا خوا نه زه راځم ګوره اوس دلته دا به لږ غټ کړو دلته کلیک کړئ او دلته کلیک کړئ خپله در سره جوړ سو ای لیر ښه دلته شو خیر دا کوموالی چې درته ګوره یو څه ستونزه ده دا خواته بېرته نیمایي سو دلته ولې نیمایي سو دغه 1 متر یې سم نه ده پېژندلی ښه پام دې ده دلته چیرې کلیک وکړه 1 متر ورته ولیکي چې دا وپېژني اوس یې واړوه که ښه اوس یې ډرا کړئ چې اوس یې راغی صحیح ده دا ټول سټریپونه به ته خپله جوړ کړې هلته د موږ ډیزاین سټریپ فرق کوي کوم لکه سټریس چې واخله یو متر تسمه په نظر کې هغومره ته بیا یو متر کې ورته ونیسه دا خو یې تا خوښه ده فکر د شو دا یې تا خوښه ده هر څومره کې ته ورکولی سې ډیزاین سټریپونه ته ورته جوړ کړي دا چې کله خلاص دا سټریپ لیر چې د ایکس په نحوه باندې داسې او دا په ایکس باندې سو اوس راځي د بي جوړی ته بي ته راسه بي باندې هم کالم سټریپ ده دا په وای باندې ده صحیح ده دا ټول به جوړ کړي دا زمان احساس کېدای شي هغه ونه د فرق نه وي ولې ته دا غریزه هغه کان ته چې اول د مانکل نه واخله ښه مانکل نه واخله دا زما ښه کله مو چې دا جوړ کړه د سټریپس کې اډ سټریپس څنګه اټو ځکه هغه په خپله درته جوړوي اډرس یو اس چې بل بي بل اډرس چې څه شی و هغه آپشن کې ای بي او اډر ادر کې ځینې نور سټریپونه یې کېدای شي ته بل ډول ورکړې ته خپله نور نومونه ورته ولیکې یو ای او بي لکه ای داسې ورکړه بي داسې ورکړه هغه یې تا خوښه دار ډول ورکړی خو داسې ونه کړې چې یو دې دا په ای باندې جوړ کړی که نه داسې دا بل خوا کې ورسره په بي باندې جوړ کړې داسې بیا ګډوډي رامنځته کېږي صحیح ده دا دې چې کله جوړ کړه دا به راسې بېرته به دغه به ټول ځان سره یو ځلې سلیکشن اخلو موږ سره چې کوم هغه پراپرټیز باندې راغلی که نه سلیکټ وی ګورو چې پراپرټیز سلب پراپرټیز وټینګو که نه سلیکټ څه سلیکټ به یې که نه ښه دې ته به تاسو هغه که سلیکټ شوی اوس بیا راسره راځي هغه به ورکوي ښه نه دی سلیکټ شوی سلیکټ دی صحیح ده سایل پراپرټیز به ورکوي سایل پراپرټیز به تاسو داسې ورکوئ دلته لکه دا موږ سره سیده دغه اوس دا سبګریډ ماډولس ده دا څنګه لاسته در سره راځي دا داسې در سره لاسته راځي ښه یو دا به راواخله بیرینګ کپیسټي به تاسو ته معلومه وي صحیح ده د خاورې بیرینګ کپیسټي دا تقسیم پر دلتا ایچ دلته یې چې هغه اعظمي ډسپلیسمنټ ده چې ته په خپله پام کې نیسې چې یو تعداد ته ډیزاین کوې هغه لپاره ورته نیول کېږي یعنې ورته وایي چې له دې نه باید زیات را سره را نه سي نو دا دلته ایچ ضرب چې شی دا فیکټر اف سیفټي د دې لپاره څو نیسي 3 نیسي اوس وګوره عموما چې خلک ډیزاین کوي دغه دلته ایچ سیده 1 انچ نیسي نو دا داسې راځي چې کیو ای بیرینګ کپیسټي تقسیم پر دلتا ایچ 1 انچ 1 انچ دا دو ضرب څو 3
دا مساوي کېږي دا چې اوس فوټ ته راوړی که نه دغه 1 انچ دا 1/12 راځي دا مساوي کېږي دلته به ولیکو چې کیو ای 1/12 فوټ ته چې راوړو ځکه 12 انچه 1 فوټ کېږي که نه ضربې 3 دا به مساوي سي 30 ضرب کیو ای دا سبګریډ ماډولس کیو ای هغه د بیرینګ کپاسټي د خاورې بیرینګ کپاسټي شرطي مقاومت اوس تاته د خاورې بیرینګ کپاسټي به معلومي کنه اوس دلته ولې فوټ مکعب راځي فوټ مکعب ګوره بیرینګ کپاسټي خو متر راغله مثلا فوټ دغه پاوند پر فوټ مربع باندې تقسیم بیا په دلته په فوټ باندې دا مکعب کېږي کنه یعنی مطلب دا دی که دلته موږ سره هغه وي داسې یوه بیلګه به ووایو صحیح ده لکه زه وایم چې دغه سبګریډ ماډولس ما سره دی 2 ټن پر فوټ مکعب زه لیکم صحیح ده که نه فوټ مکعب دا معنا لري چې لکه 2 ټنه قوه په کار دی صحیح ده چې 1 فوټ مربع سطحه باندې عمل وکړي او په دې کې څومره ډسپلیسمنټ منځته راوړي 1 فوټ اوس وپوهېده 1 فوټ د دې مطلب دا دی صحیح ده هو بې ځایه کېدنه چې له خپل ځای نه څومره بې ځایه سي او داسې چې بیا نور ګورې لکه بې ځایه کېدنې بیا لکه پیلر چې ګورې لوکل دا لوکل شیر پیلر دا او جنرال دا هغه بیا نور ځان ته 3 ډوله ده څومره ده نور بیا پسې ګرځئ صحیح ده خو دلته ورکولی سي داسې پیدا کولی سي بیرینګ کپاسټي درته معلومه یې ورکوي او نور بس دلته ایچ ورکوي چې د څومره انچ لپاره تی محدودوي ځان لپاره چې دې نه باید زیات ډسپلیسمنټ کې رانسي بې ځایه کېدنه که د 1 انچ لپاره نور دا پیدا کوي نور خو پیدا کولی شي فورمول مې درته وویل اوس موږ همدا ورکوو داسې فرض وو چې همدا دی صحیح ده اوکې ګوره ټولو لپاره مې سره دغه واخیست صحیح شو که نه زه به دلته ایریا لیبل وګورم ایریا لیبل تاسو پیدا کړئ چې دلته چیرې ده ایریا دا وایي که نه لیبل او سیکشن به چیرې ایریا سیکشن دغه به ایریا لیبل ورته وایي ایریا سیکشن نه پوهېږم چې دلته اوس چیرې ده چې ایریا سیکشن هم موږ وګورو area cell properties slab age releases properties به یې که نه پراپرټیز کې ایریا سیکشن دلته لکه ایټمز غوندې نه د خپله پراپرټیز دی صحیح ده که نه فوټینګ دی هماغه فوټینګ راغلی دی راسره صحیح ده خو بس نور خو موږ نه شی پاتې نه سو که نه مهمه خبره په تاداب کې څه شی ده چې سبګریډ ماډولس ته ورته ورکوي د خاورې هماغه هغه ورکوي سب ماډولس ورکوي ښه نور بس رن انالیسس کوي نه چې زه دا ځان سره سیم کړم دې ته به نوم ورکړو دې ته به نوم ورکړو فوټینګ به ورکړو بس موږ سره انالیسس یې رن کړو صحیح ده ډیزاین یې مو څه هغه انالیسس یې رن اوس به راسو شو دا به وګورو لیر ای به وګورو چې اشاره ته ښایي لیر ای څخه نو ته وګوره ټاپ او بټن درته ښایي نور مې د دې په اړه درته مخکې ډېرې خبرې کړې دي صحیح ده که نه ټاپ او بټن درته ښایي ګوره وینئ ټاپ درته ښایي 0.0 دا به لږ زه غټ کړم چې ښه درته لیر ای ده ګوره ورته ټاپ څومره دی 0.01 انچ مربع پر فوټ باندې او بټن هم درته ښایي ګوره دلته منځ کې وګوره دلته صحیح ده ته خپله ورته ویلی سې بس شو ویلیو دلته ورته وګوره چې ویلیو دلته اعظمي دی ګوره 0.08 دلته کنجونه کوم درته ښودلی اوس یې درته ډیټیلینګ رن کوم که نه لږ ځنډ وکړي صحیح ده نور د دې په اړه خو مې ډېرې خبرې درته کړې صحیح ده دا مومنت دی دغه دا سیخان دی نه دا سور رنګ کې دا سور رنګ کې سیخان درته ښودلی شو سلب ډیزاین دی چې کله ته شو سلب ډیزاین ورته وایې که نه زه دا ځل په بي باندې ورته وایم صحیح ده اوس په بي لوري باندې ماته سیخان ښایي
دلته چیرې کلیک وکړئ چې کار شروع کړي. اوس ولې کار راسره نه کوي؟ دا ده اوس بیا راسره کار شروع ګوره ټاپ څخه درته ښیي بټم څخه درته ښیي. نور مې د دې په اړه ټولې خبرې درته کړي دي صحیح ده که نه. کولی شئ تاسې وګورئ یا ته ورته شو ټوټل ریبار ایریا پر سټریپ د یو سټریپ لپاره ګورئ یا شو نمبر او بار ستا ورکړي 5 نمبر ټاپ راته ښیه او بټم راته ښیه. بیا اوس ورته ګوره هغه درته په ایریا باندې نه ښیي. خاص ټاپ درته وایي چې یو دانه واچوه یو 5 نمبر لاندې 3 دانې څو دانې 3 اوس دلته ګوره 3 5 نمبر او دلته وګوره دلته 4 صحیح ده که نه. څومره مومنټ زیاتېږي هغومره در سره هغه زیاتېږي. څلور نه په څو هغه کې 5 نمبر اوس راځو. اوس فاصله کې. دغه ټوله فاصله درته ښیي. په 2 مترو اوس کې. راځو او که نه دا ټول راته ښیي داسې 2 متره که نه 5 دانې. مترو کې 5 دانې. اوس خپله ډیټیلینګ زه درته جوړوم هلته به سم وګورئ. داسې 5 متر په 2 کې دلته کولی شئ 5 دانې واچوئ هغه اعظمي 5 دانې 2 متره تقسیم 5 که څو سانتي یو بل سره. او دلته ګورو چې څنګه راځي صحیح ده. دوی ښایي نور اعظمي مې ډیټیلینګ یې زه رن کوم. نور خو پیدا که نه رن ډیټیلینګ مخکې د دې نه چې تاسو ډیټیلینګ رن کوئ دلته راسه خپلې پروژې ته هغه ورکړه یو څه معلومات ورکړه صحیح ده. کلاینټ نیم ورکړه. زه کلاینټ نیم ورکوم صحیح ده. خپل نوم به ورته ولیکم صحیح ده. ټولو نومونه ولیکم. ښه پروجیکټ نیم به ورکړو. پروجیکټ نیم به پروژې نوم ووایه راته. لوګر سکول پروجیکټ ټاور ده. ټاور دومره خو سکول پروجیکټ هم دومره وړه نه ده. نه زه خو بس لوګر بس لوګر پروجیکټ به ورکړو. پروجیکټ برجونه جوړ. ها د پروجیکټ نمبر به ورکړو 214. کمپنۍ نیم به ورکړو. دلته ورته احمد آبا سادات کنسټرکشن کمپنی ښځه احمد آبا نه به تېر شو. سادات بلډینګ کنسټرکشن کمپنۍ صحیح ده. بشپړ نوم نه تېرېږي. انجینیر به ورکړو. سادات به ورکړو صحیح ده. سادات مې سم کړو. سادات ټی دی که سادات سم دی. سادات انجینر خو به در سره وشي. انجینر سره بس انجینر او چکر به ورته ورکړو. منصور سپروایزر به حکمت شي. سپروایزر به حکمت شي او سپروایزر به حکمت الله که نه حکمت الله. بس نو ترې تېرېږو شیان چې شی که راځي هماغه مو ورکړو. کېدای شي حکمت صاحب تاسې نوم هم رانیسئ. ښه ډیزاین اوس به ګوره ښه بټن کې د شیټ لپاره شیټ به ورته وایي صحیح ده. شیټ صحیح ده چې د هر شیټ مخ ته دا راځي. که ته خپله جوړ کړی یا ټوکیټ کې هغه هم راوړلی شي صحیح ده. دلته ورته متریک اندازې به متریک وګورو صحیح ده. دا به متریک و په یو کې دې راسي. زه ښه لوی لوی دې راسي صحیح ده که نه. او نور بس هر شی سم دی. ټکسټ او دا شیان دی. ډرایینګ فارمیټ دې کې هم رنګونه یې بدلولی شي. سلاب لپاره هر شی بدلولی شي. دا ښه رنګونه دي بس پرېږدو یې د بیم لپاره. دا که تاسو غواړئ رنګونه یې بدل کړئ یعنې څه درته څه ډول درته وښیي یا ډایمنشن یې درته او ډېره مهمه خبره ده رنګ صحیح ده که نه. ګریډ لاین تاسو ورته بدلوئ. زه به یو څه بدل کړم صحیح ده. سلاب لپاره آوټلاین به یې بدل کړو. دا ډول رنګ به ورکړو. ډایمنشن به بدل کړو. دا ډول رنګ به ورکړو. ښه داسې نور هم بدلولی شئ. ریبار به بدل کړو. دا ریبار لپاره څنګه رنګ دا رنګ دا به بدل کړو. داسې رنګ به او بل ریبار دا ټاپ ریبار دی صحیح ده. ټاپ هم بدل ټاپ دی یا په بل رنګ راته وښیي. داسې دې شین دی راته وښیي. دا خو مې یو ځل بدل کړو. بس به یې دومره کړو. ښه د دې فل او دا ټکسټ هم بدلولی شئ چې ټکسټ په کوم رنګ باندې درته وښیي صحیح ده. ریبار سټریپ نمبر ریبار ډایمنشن دا هم کولی شئ تاسو ورته بدل. ایرو هم کولی شئ کومه بڼه باندې غیږ درته وښیي صحیح ده. نور بیا تاسو ګوتې کې ویلی شئ. دا چې کله مو دغه نور هم دلته ډیټیلینګ پریفرنس دي کولی شئ دې کې دا متریک ته راوړو صحیح ده.
ریبار لین په څه شی درته وښیي، سلب ایریا په څه شی درته وښیي، کانکریټ والیم څه شی باندې درته وښیي، حجم ریبار ویټ وزن یې په څه شی درته وښیي. دغه ټول کولی شئ تاسو دلته بدل کړئ. بار مارک درته په څه شی وښیي، ای بي درته ولیکي یا نور درته نمبر سپیریټر څنګه درته وښیي. بس دا خبرې دي، نور تاسو کولی شئ دې کې ایډیټ وکړئ. موږ ترې تېرېږو. صحیح ده. رن ډیټیلینګ وکړه، رن ډیټیلینګ وکړئ. اوس ورته وګورئ چې ډیټیلینګ یې راته رن کړه چې کوم رنګونه موږ بدل کړي وینئ. اوس یو سیکشن دا دی، یو سیکشن یې دا راته اخیستی، خو له بده مرغه نور چې موږ میتریک راخیستی و دا موږ ته په پټ لیکلي، هلته نور ایډیټ مو سم نه دی کړی. صحیح ده. نور خو بلد شئ، کولی شئ ایډیټ نور کې وکړئ. سمه ده که سلب به راواخلو. ریبار پلان ګورئ، بټم ریبار پلان، بټم ریبار پلان وګورئ. ګوره دغه یې بټم ریبار دی. وګوره دیزې نه ونیسه دیزې پورې 7 دانې دریم نمبر راخیستی ښه، او دلته 6 دانې دریم نمبر، دیزې نه ونیسه دیزې پورې. دا بټم دی، بټم ریبار پلان. کور خو یې ترېستلی بټم دی، خاص بټم. لاندې په دې خوا هم درته ښودلي، په خوا هم درته ښودلي، ټول سیخانې درته ښودلي. دا لاندې سیخان یو جل بل هم دی. بل اوس ګورو چې پاسې نور اچولي که نه. دلته وګوره 6 دانې څلورم نمبر، دلته یې 6 دانې څلورم نمبر دواړه خوا باندې. او د دوه جوړو منځ کې فاصله څومره به دې په نظر کې ونیسي؟ دوه جوړو څنګه فاصله نیسي؟ یو په بل باندې اچولي دي داسې. څه شی جوړېږي؟ سیخان خو داسې هم تېر کړي، داسې هم تېر کړي دي، دا خو باټم شو. اوس ټاپ کې بیا کومه څه دي؟ ټاپ کې خپله ځان ته ګوره، دلته راسه ټاپ. اوس سلب ورته ووایه دا بټم ریبار و که نه، دا مو ټاپ ریبار پلان ورته وایم. صحیح ده. دا ټاپ دی راسه. ګوره ټاپ یې دلته هېڅ اچولي نه دي، اړتیا نشته ورته. او دلته بیا اړتیا شته دغه لپاره، دغه لپاره 2 دانې دریم نمبر دومره نشته. صحیح ده که نه. دې ځینې ونیسه دې ځای پورې، او دلته هغه دی 2 دانې 3 دانې دریم نمبر. ټاپ او بټم کې به دومره مسافه وي. اوس به سیکشن وګورو که نه، دا سیکشن دا یو سیکشن، هلته به خپله راته معلوم شي. او موږ خپله که تصور وکړو 15 سانتي 15 سانتي ترې باسي، څو سانتي موږ ټول لوړوالی ورکړی؟ 10 سانتي. زه سیکشن ګورم، سیکشن دا کوم سیکشن دی؟ یو سیکشن 1 ګورم، بیا ورته وګورم. یک سیکشن 1 دی. ګوره دې ځای نه ونیسه دې ځای پورې، درېم او څلورم یې ښودلي دي. ښه خبره دلته ده. ګوره دلته ګوره دا ده، ګوره دې ځای نه ونیسه دې ځای پورې درس ښودلی، دا به فکر کوم دغه به 15 سانتي وي. 15 ترې وباسه دا به 20 وي. 300 ملي متره یې ښودلی، او داسې هغه به وي چې د اصله هغه مونږ ولیدلی شو. اوس خو پوه شوئ که نه چې دا سیکشن کې درته وښودل که نه، بټم او پاس ټاپ یې درته ښودلي دي. رنګونه مو یو ډول ورکړي. ښه بیا راسه وګوره نور څه شی دي. دا بیل اف کوانټیټي به یې موږ وګورو. صحیح ده. بیل اف کوانټیټي ګوره هلته موږ سم ایډیټ نه ده کړی ښه، ریفرنسز کې دلته هماغه په هغه باندې پاونډ باندې اخیستی، کیلوګرام اول ځل مې درته کړی و که نه. که سم تاسو ایډیټ دا نه پاونډه ده، که سم ایډیټ کې وکړئ بیا سم در سره راځي. اوس موږ داسې وکړه چې ډېرو شیانو نه موږ کې تېر سو په ډیټیلینګ کې ښه. وخت کم دی، ما ویل چې زر ونیسه. صحیح دی که نور تاسو هم بلد سوي ورسره کولی شئ. او بل دې ځای نه لنډ هم کولی شئ تاسو دا شیان وګورئ. دې ځای نه هر شی ډراینګ لیست ګورئ، دلته کلیک وکړئ ښه، دلته لږ په ځنډ درته راځي ښه. جنرال نوټ ګورئ، ګوره کانکریټ سټرینګ څومره در سره نیوټن پر ملي متر مربع درته نیولی، داسې د سیخانو په اړه معلومات دي. کور یې دلته درته نیولی، کور ګوره 3 سانتي درته نیولی د کور په اړه هم دغه ستونزه. صحیح ده. 15 سانتي نو اسمان سمول هغه دی. بیم ریبار څومره کټ کړي دي درته، هماغه ټاپ ریبار او بټم ریبار دا ټول یې درته ویلي. صحیح ده. سلب ویو ته راسه، فریمینګ پلان ټیبل د ګوره دا ډیټیلینګ کې سم ګټې نیول شوي. صحیح ده. ولې نه کېږي؟ کمباینډ فوټینګ، فرشي تعداد، میټ فاونډیشن چې څه شی غواړي کې کېږي، ځکه دا سافټویر خپله د سلب او تعداد لپاره ده.
بیم هم ورسره خوا کې کوي صحیح ده دا ټول لیدلی سي اوس بټم ریبار پلان دا بیا ټول یې درته ښودلي په یو ځای باندې او ټول سیخان یې درته ښودلي مخکې شمېر درته ښودلی وي که نه اوس ټول درته وښودل بټم ریبار 5 جمع یو شپږ صحیح ده بټم ریبار آل ریبار او دلته ټاپ وګوره آل ریبار یې درته ښودلی آل ریبار ګوره دلته یو ده او دلته ګوره هېڅ اړتیا نشته ورته ویلي دلته لوډ به کم راغلی لوډ کم ده ځکه دغه مرکزي دغه دی مرکزي کې وګوره څومره ډېر راغلي صحیح ده او بس داسې نور شیان دغه هم شکل ما لیدلی تصور سي شو دا رنګونه دا ځینې شیان دي زه نه پوهېږم صحیح ده دا کور شیټ دی سکیماتیک ډیزاین ده کور شیټ یې دی دا درته په یو هغه کې درته راغونډ کړي دي هر څه لکه مخکې خو موږ بیل بیل کتل که نه دلته لکه په یو ډرایینګ شیټ ورته وایه شیس ورته وایه دلته راسه سلګ پرې نظرت مونږ ډیزاین ټول په سیف باندې شوی ځکه نقشې ما وکتل د ډیزاین او همدغه دلته ډېر اسانه کېږي دلته ټول همغه شیټونه او بل راسه یا چې موږ کوم نمونه ورکړه هغه به وګورو چې څه شی راغلی ولې انجینر سادات دی ګرانه چیکټ راغلی منصور راغلی صحیح ده حکمت نشته بیا دې کې تاسو ایډیټ کولی سئ که نه په دې ټولو کې لکه دغه پراجیکټ راغلی لوګر پراجیکټ کوم ځای کلاینټ راغلی ده کنسلټنټ راغلی ده په دې شیټونو کې هر شي کې تاسو ایډیټ کولی سئ که سلب کې تاسو ایډیټ کوئ دلته راځئ دغه ځای کې ایډیټ کولی سئ ښه زه به شیټ وګورم چې څه ایډیټ ډرایینګ شیټ لیست اوس دلته شیټ کور شیټ نوم بدلوئ دا بدلوئ دا ټول کولی سئ بدل او ایډیټ رینفورسمنټ سلب په دې کې بدلون راوستلی سي ټول هر څه بل دلته ښه خبره دا ده تارې چیزې داسې دا خو دا ده تارې چیزې لاړ سم سیکشن دا سیکشن دی که نه ما سلیکټ کړی ته غواړې دا سیکشن دلته درته وانخلي ګوره ورو ورو مخ ته ځه دلته ګوره سیکشن ته ګوره هلته هېڅ خپله بدلون راځي دلته وګوره هر چیرې سي ځې بس هماغلته درته جوړوي یا بل اټکی ورته ووایه دلته یې اټکه ګوره اډ یو بل سیکشن به هم بیا درته جوړوي نور اټکی یا داسې اټکی دا خوا نه داسې اټکی سیکشن کولی سي بیا چې کله اوکې ورته ووایه دلته بیا به دغه بدلون کې راځي صحیح ده اوس زه ورته یم چې کینسل نه دی راځي سمه ده په دې باندې وپوهېدی نور دې کې څه شی دی په تعداد کې تعداد کې څه شی نشته که نه همدې ځای به یې ودرو د څښتن به یاد کړو وروسته به زه شیروالم لږ کار درته وکړم دا هېڅ ځان سره نه ساتو لرنینګ کې هسې راغلو نو څه کوه لرنینګ کې راغله یوازې سیف کې پاتې نه شو پوه شوې هغه به وکړو نه لرنینګ کې دا به ودرو یا د دا ځان ته ښه زه دا د ځان ته راشي سمه ده